لکه اوس دا محرم را روان دی، خلک د حسین رضی الله عنه په نوم نظر منښت کوي، دی په نوم کیر پخوي، الوا پخوي، یا وریجې پخوي، یا شربتونه تقسیموي. نور ورځو کې چاله شربت نه ورکوي. دا اوس ښه پوره ګرمي ده، شربت چاله یو بوټ اوبه هم نه ورکوي. او چې محرم راشي بیا شربتونه تقسیموي، دا شرک دی. دا د حسین رضی الله عنه په نوم کې باقاعده نومونه پې لیکلي چې دا د حسین نظر دی. دا د خنزیر د غوښې نه ډېر مرداري. دا د الله نه غیر چې د بل چا په نوم نظر او منښته وشي، د کم بابا، د کم ولی او د یو بل چا په نوم چې هغه هر څوک که پیغمبر وي د هغه په نوم هم نظر منښته حرامه ده، ځکه نظر عبادت دی، مالی او عبادت یوازې د الله حق دی، د غیر الله نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د حدیبیې صلح وکړه د مشرکانو سره، د مشرکانو د مکې له طرف نه چې کوم رکاوټ و هغه ختم شو. د الله نبی دا اراده وکړله چې اوس د دې عربو نه بهر د دې دین دعوت ورسېږي. مختلف صحابه دې دپاره تیاره کړه چې خطونه ورله ورکړه د خپل طرف نه، او د بادشاهانو په نومونو باندې خطونه نبی علیه السلام ولیکل. په هغه زمانه کې چې کوم لوی لوی بادشاهان، خاص کر په هغه زمانه کې چې کومې دوه غټې بادشاهۍ وي، د روم بادشاه هرقل ته هم خط ولیکلو، هلته چې دی صحابي ولیږلو دحیة بن خلیفه. دحیة رضی الله عنه ډېر ښایسته صحابي و، ښکلی انسان و. جبریل علیه السلام هم چې کله انساني شکل کې راتلو، کله کله به یې د شکل جوړو. دې صحابي له خط ورکړلو، دا د روم بادشاه ته د دعوت دپاره ولېږلو رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لیکل لوستل نشو کولی، نو د خطونو لیکلو دپاره به صحابه کاتبان مقرر کړي. که قرآن ایتونه به راتلم په هغوی به لیکل، او نبی علیه السلام به چې کله بیان کو احادیث به هم صحابو لیکل، او دغه رنګه خطونه او معاهدي او چا سره به صلح او هغه ټولې به په دې صحابو لیکلې، کله په یو کله په بل. هغه حدیث کې ځای په ځای تفصیلات موجود دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په داسې دور کې د روم بادشاه ته خط لیکي چې 13 جمعه مې غالبا تاسو ته د روم د فتح خبره کړې وه، چې رومیانو شکست خوړلی و، او الله پیشنګویي وکړه چې بیا به فتح اخلي، او هماغه فتح وشوله. نو د دې فتحې په نتیجه کې د روم د بادشاه هرقل یو نظر منلی و، پښتو کې ته موږ منښته وایو. نظر به همیشه د الله په نوم کې، د غیر الله په نوم نظر شرک دی. لکه اوس دا محرم را روان دی، خلک د حسین رضی الله عنه په نوم نظر منښتې کوي، دی په نوم کیر پخوي، الوا پخوي، یا وریجې پخوي، یا شربتونه تقسیموي. نور ورځو کې چاله شربت نه ورکوي. دا اوس ښه پوره ګرمي ده، شربت چاله یو بوټ اوبه هم نه ورکوي. او چې محرم راشي بیا شربتونه تقسیموي، دا شرک دی. دا د حسین رضی الله عنه په نوم کې باقاعده نومونه پې لیکلي چې دا د حسین نظر دی. دا د خنزیر د غوښې نه ډېر مرداري. دا د الله نه غیر چې د بل چا په نوم نظر او منښته وشي، د کم بابا، د کم ولی او د یو بل چا په نوم چې هغه هر څوک که پیغمبر وي د هغه په نوم هم نظر منښته حرامه ده، ځکه نظر عبادت دی، مالی او عبادت یوازې د الله حق دی، د غیر الله نه دی. په دې مسلو الحمدلله موږ تاسو پوه یو، د الله ته د شکر سجدې لګوئ چې په دې توحید پوه یې. کنې موږ تاسو به هم ټول د دې اسونو عبادت به هم کولی په محرم کې، لکه هندوان چې د غوا عبادت کوي، او موږ هم دغه شرکونه کولی لکه داسې چې کېږي لګې ده، تاسو یې ګورئ. الغرض خپلې خبرې ته راځم. دا د روم بادشاه چې کوم د نظر په ځان دا منلی و، که زه چېرته په فارس والاو باندې غالب شوم، نو زه به د خپل دارالحکومت نه واخله تر بیت المقدس پورې پیدل ځمه، د الله د عبادت دپاره او د بیت المقدس خدمت او عبادت ته به حاضرېږم. لکه یو سړی دا نظر ومني چې هلکه که زما دا فلانې کار الله پاک وکړي، نو زه به د دې ځای نه مکې پورې پیدل ځم، او ګران کار وي. خو زه هغه بادشاه و، لښکر وي ورسره، اسباب سهولیات ورسره برابر و، ته پیدل هم روان و، خو ځای په ځای دمې کولې، او خپل حکومت یې او ګډان او چیلي ورته حلالېده، او هر قسم خوراکونه ورته پخېده. نو هغه باندې څه سخته وه، خو چې څونه مزل یې کولی شه به یې کوو، نور به یې قلارې دمې کولې. نو هغه نظر د په ځان منلی و. د ده دارالحکومت و حمص په صاد باندې، دا د شام علاقه ده.
چې د دې حمص نه به زه روانېږم تر ایلیا پورې. هغه وخت ته ایلیا ویله، اوس دغه ښار دی چې دا بمبارۍ پکې کېږي او د بیت المقدس پکې دی، د غزې خواوشا دا چې کومه علاقه ده، فلسطین چې کومه ټوټه ده، دا علاقه چې دې ته اصل کې ایلیا ویلې کېږي. نو ده ویلي چې زه به د حمص نه ایلیا پورې پیدل ځم. نو دې وخت کې خپل نظر پوره کېدو دپاره دا را روان دی او دې دقلته راورسېده. ایلیا ته دی را رسېدو والا دی، بلکې را رسېدلی دی او دلته د نبي علیه السلام خط ولیکلی شلو. د عربو سره چې کومه بونډري د دې روم نږدې لګېدلې وه، نو ته چې کله یو ملک ته ځې نو خامخا د هغې یو صوبه باندې به ورداخلېږي. د بونډري چې دې پار کړه خو د یو ملک یو صوبه به نو پیلنۍ صوبه چې کومه د شام راتلله د عربو سره لګېدلې ته بصرا وایي. بصرا ښار دا هم د شام یو ښار و. نو د دې بصرا ګورنر ته اول دې صحابي دا خط پیش کړو. تپوس یې وکړو چې ګورنر چېرته دی؟ دلته دی. ګورنر ته ویل دا خط دی او دا ستاسو د بادشاه دپاره زموږ نبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکلی دی، دا رسول غواړي. نو تیار غاسم ایلیا ته را روانو. نو دا ګورنر ورغی او هغه خط او هم ورسو بادشاه ته هرقل ته، او دا صحابین د ځان سره بوتلل چې راځه ته هم راسره لاړ شي. چې کله هغه ته دا خبره وکړله چې جي ستاسو په نوم بادشاه ته وایي یو کس خط را لېږلی دی او هغه وایي چې زه د الله پیغمبر یم، زه د الله نبي یم، د نبوت دعوی کړې ده، خط لا بند دی، خط لا نه کولاوی بادشاه. ځکه بادشاهان خو دونه اوزګار نه اول معلومات کې چې خط چا را لېږلی که داسې نامي ګرامي کس یې او د هغه خط د لوستو لایقي خو وبې لولم که نه زه د چا په خطونو څه کوم، بادشاه دونه اوزګاري. نو اول د دې نبي علیه السلام باره کې تحقیقات کوي چې دا لا څوک دی چې د عربو غوندې ځمکه ده او د هغې نه ما ته خطونه رالیږي. نو ورته وویلی شو دې صحابي د طرف نه چې دا د الله پیغمبر دی او دعوت یې شروع کړی دی په عربو خطه کې، مونږ په ایمان راوړی دی. نو په دې کې د هرقل بادشاه ډېر هوښیارتوب وکړو. هوښیارتوب یې دا و که د هغه د فارس د بادشاه په شان بدبخته نه و، هغه خو د نبي علیه السلام خط شلولی و، بیزتي کړی و. او دا چې د روم بادشاه نو ده وویلې چې یاره داسې کار وکئ چې دا کم کس ما ته خط را لېږلی دا د عربو د ځمکې دی، نو د عرب به شام ته څه ته راتله؟ تجارت له. خبره پوهېږئ؟ د دوی ملک ته به تیار تجارت له راتله. وګرځئ، فوجیانو ته اډر جاري کړو، لاړ شئ د منډیانو کې، سرایونو کې، کوم سرایانو کې چې د مسافر پاتې کېږي او د مارکیټونو کې معلومات وکړئ چې د عربو خلک خو زموږ ملک ته نه دي راغلي تجارت له، ځکه راتله کم عرب هم چې ولیده زما خواله راولئ دربار ته، زه ته د دې سړي باره کې معلومات وکړم. نو دلته چې د نبی علیه السلام او د عربو معاهده وشوله که نه په حدیبیه کې، نو د مکې مشرکانو ته یو قسم لاره کولا وشوه، ځکه د مکې مشرکان به چې شام ته تجارت له ته په کومه لاره بتله؟ په مدینه بتله. مدینه کې صحابو نه پرېښوده. نو هغوی ته هم د دې معاهدې او فایده دا وشوه د دې صلح د حدیبیې چې لاره کولا وشوه. نو په دې وخت کې هغوی هم تللي دي شام ته تللي تجارت دپاره. ابو سفیان دی او پوره ډله ورسره ده. ابو سفیان سردار دی دې وخت کې د عربو د مکې. ابو سفیان دی او د هغه ملګري ډله ده او فوجونه تفتیش کوي لکه زموږ هلته عرب راغلي خلکو ته او جي هغه سره یو هغه بازار کې پاتې کېږي هلته منډۍ نه سودا کوي چې ورپسې ورغه ابو سفیان دی او ملګري سړي چې کوم دی ونیول. وایي ولې؟ وایي نه څه جرم کې هم نه نیسو، زموږ د بادشاه سره کار دی. ابو سفیان وایي چې موږ سره د بادشاه څه کار دی؟ موږ هر وخت دلته تجارت دپاره راځو چې بادشاه خو له اوسه پورې موږ سره څه کار نه دی لرلی. وایي تاسو سره څه ضروري خبرې دي؟ بادشاه اډر کړی تاسو به موږ سره ځئ. وایي ټیک ده، لاړ روان شو. نو چې کله ابو سفیان او د هغه چې کوم عربو د مکې خلکو د هرقل بادشاه دربار ته ورننوته، بادشاهان ډېر هوښیار پخواني، هغه داسې کار وکړلو چې اول یې تپوس وکړو چې دا راته ووایې دا تاسو کسانو کې أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. پتاسو کسانو کې د ډله کې د عربو کم یو سړی دې کس ته په نسب او په خاندان او رشته کې ډېر نږدې دی چې دا سړی وایي چې زه پیغمبر یم؟ دا ستاسو عربو کې چې کوم انسان دعوه کړي چې زه د الله پیغمبر یم، په تاسو ډله کې ورته په نسب کې څوک ډېر نږدې دی؟ معنی نږدې رشته دار یې څوک دی؟
نو ابو سفیان خو سردار مو نبی علیہ السلام سره رښتم نږدې و نو ابو سفیان وی ما ورته ویل چې انا اقربهم نسبا زما نسب ورته ډیر نږدې دی او ډیر ښه پیژنم دا سړی ډیر ښه پیژنم اوس ګوره ورته انټرویو شروع کیږي ابو سفیان هم د نبی علیہ السلام دشمن دی وخت هرقل هم کافر دی دشمن دی دو دشمنان په یو بهر سپر پاور ملک کې زمونږ د نبی باره کې انټرویو کوي دا زمونږ د نبی د نبوت د حقانیت دلایل دي الحمدلله رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې هرقل بادشاہ چې تپوسونه کوي خو تپوسونه مخکې د یو خيارتوب دا بل وکړو دته ویلې د خپل فوجون ته دا کس چې دا کمی نسب کې نږدې دی دا ماته لګرامخ کې کوي را نږدې کوي چې زما د خبرې بیا کیږي خو روم بادشاہ هرقل په عربی نه پوهیږي او ابو سفیان په د دوی په ژبه نه پوهیږي نو ترجمان یې مینس کې مقرر کړ بادشاہان کوي وسم دسي چې دوه کسان بادشاہان خبرې کوي یو بل په ژبه نه پوهیږي ترجمان ورته ترجمانی کوي د دوانو یو بل چې دی دا وایي دی دا دا خو چې کوم دی هغه ډیجیټل سیستم راووتی اتوماتیکلی چې هلته څوک سوی هغه وګونو ته هغه شی لګولې هغې کې په خپله ترجمه کېږي د په ژبه کې دا اوس دنیا ډېر ایډوانس لاړه پخوا به داسې نه وه ترجمان به اوسه پورې هم دا شی شته دی نو د ابو سفیان چې کله را نږدې کړو نو دلته د هرقل بادشاه یو بل خيارتوب دا وکړو د عربو ته تاسو پس شاته ودرېږئ او بیا دا معلومات یې وکړو چې دا خو هغه سړی دی ابو سفیان چې د عربو سردار دی ځکه ابو جهل د مردارېدو نه بعد بیا دا سردار شوی نو دې وروستو کسانو ته وایي هرقل بادشاه چې زه به ستاسو د دې مشر نه تپوسونه کوم خو که ده کومه خبره غلطه وکړه تاسو به شاته نه آواز راکوئ چې دا خبرې څه وکړه غلطه وکړله دا به ماته تاسو وایئ دلته د ابو سفیان واجبه جمله ده ابو سفیان وایي فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه قسم په الله که د دې خبرې حیا نه وی ما کې یو حیا وه چې سبا به دا کشران او دا وروستو نسل زما باره کې دروغ نقل کوي نو ما به په نبي علیه السلام څه ویلي وې دروغ مې ویلي ځکه دښمني مې ده ورسره خو ما کې دا حیا وه چې زه د یو قوم سردار یم او که زه دروغ ویم نن په دې دربار کې نو سبا به زما کشران او دا وروستو خلکو چې مړه دونه دروغې ویلي دی خبرې ته لږ سوچ وکړه کافر دی خو غیرت پکې شته کلمې نه ده ویلې خو دا غیرت پکې شته چې په نبي علیه السلام دروغ نه وایي اوس په منبر د پاسه ولاړې مولوي صاحب به خفه کېږي د څوک نه پټکې به والی مخې ته به کله قرآن هم پروتي او ښکاره به دروغ وایي لګیا به قرآن او حدیث والا پسې به هغه خبرې کوي چې هغه د صرف هغوی کې نه د دروغو پراپیګنډې د دروغو الزامونه پرې لګوي لکه د مکې د مشرکانو لږ غیرت یاد هغوی کې دومره غیرت و چې دشمني په خپل ځای کوله د حق خو په یو ځای کې چې رښتیا خبره ده نو رښتیاونه انکار نه کوي رښتیا وایي دومره غیرت پکې و هغوی کې نو په دې کې ابو سفیان وایي ته زما سره انټرویو شروع کړله اول تپوس یې ما نه دا وکړو د هرقل بادشاه چې دا راته ووایه ای د مکې سرداره کیف نسبه فیکم دا کم سړي چې د نبوت دعوه کړې ده د نسب په تاسو کې څنګه دی د نسب او قوم په لحاظ څنګه سړی دی وایي ما ورته ویل هو فینا ذو نسب هغه په موږ کې ډېر اوچت نسب والا دی ځکه د قریشو نسب په عربو کې ټول نه اوچتو عزتمن خلک دا په موږ کې نسبدار انسان دویم تپوس یې دا وکړو هرقل بادشاه فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله دا سړی چې وایي چې زه پیغمبر یم آیا د ده نه مخکې چېرته ستاسو په دې عربو کې چا داسې خبره کړې ده چې د نبوت دعوې کړي وایي ما ورته ویل چې نه دې نه مخکې چا زموږ په عربو کې نه دي ویلي چې زه پیغمبر یم دا اول سړی دی چې دی وایي زه د الله پیغمبر یم وایي ښه دریم تپوس کوي وایي دا تپوس درنه کوم د مکې سرداره فهل کان من آبائه من ملک دا سړی چې وایي چې پیغمبر یم د ده په پلار نیکه کې څوک بادشاه تېر شوی چې په عربو یې بادشاهي کړي وایي ما ورته ویل چې نه بادشاه ماچاپ کې نه دی تېر شوی خو د دوی هم خاندان دی زموږ هم دی به دغه قبایلي سیسټم دی قبایلي مشران یې خو بادشاهیان پکې نشته دي او نه په دوی کې څوک بادشاه تېر شوی دی بل تپوس یې وکړو دا راته ووایه
فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم. غټان غټان خانان نوابان دولتونو والا په ډیر ایمان راوړي کنه دا غریبانان او کمزوري خلک په ډیر ایمان راوړي. وای ما ورته ویلي بل ضعفاؤهم بلکې اکثر په غریبانان خلک ایمان راوړي. مالدار پکې لږ دی او ابوبکر صدیق مالدار او عثمان رضی الله عنه عبدالرحمن بن عوف دا یو څو صحابه مالدار نو ټول غریبانان د نبی علیه السلام مرګري کنه په مکه کې. او د دې وجه رستو بادشاہ په خپل وای دا کم سوالونه چې کوي رستو بادشاہ خپل د دې جوابونو تشریم کوي د ابو سفیان دی حدیث ته متوجه شي. او دا تقریبا لس یا یو سوالونه دي. یو سوال دی چې هغه په دوه شقق کې په دوه شقو تقسیم کې نو یو لس شي او چې په دوه شقو نه تقسیم نو لس سوالونه دي او لس جوابونه دي. بل تاسو ته وکړو وای ما ته وای چې دارته وایا ايزيدون ام ينقصون. آیا د پیغمبر د مرګري ورځ پر زیاتیږي او کمیږي؟ د ډاله د مرګري زیاتیږي کمیږي؟ وای ما ورته ویلي بل یزيدون بلکې ورځ پر زیاتیږي. زمونږ عربو کې اول لګو یو څو کسانی مرګري اولنی مؤمنان په سړو کې ابوبکر رضی الله تعالی عنه، په زنانو کې خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها، په ماشومانو کې علي رضی الله تعالی عنه او په غلامانو کې زید بن حارثه. دا څلور مرګري اولنی. یو زنانه یو ماشوم دی او یو پکې غلام دی او یو سړی دی سنجیده مشر چې ابوبکر صدیق دی. نو ټول لکه کمزوري کسان دي او دې ځنه دعوت سٹارټ شو او نور دا غریبانان او غلامان او دې خلک به ایمانونه راوړل او زنانه به دغه د نبی علیہ السلام مرګري او به رور به زیاتېده چې خلک به سبا خبرې ده لکه نن خو فلانې چې د فلاني ایمان راوړل. هغه وخت به تصابي ویلو عربو. اوس چې څوک حق قبول کوي دا وابي شو. په عربو کې به دا طریقه و چې چا به په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو نو دوی به د نبی علیه السلام مرګرو ته صابیان ویل دي عربو د مکې مشرکان. نو چې چا به په نبی علیه السلام ایمان راوړو دوی به هغه په باره کې ویل قد سبع فلان فلانیم صابي شو. وګوره فلانیم د پلار نیکه دین پرېښود لاړې صابي شو. نو دا مرګري روزانه د نبی علیه السلام زیاتېده او بیا چې مدینې ته لاړې بیا خو نورم ښه ډېرېده. بلکې د صلح حدیبیې نه بعد خو بیا سم ډېر شو. د صلح ډېر فواید او اثرات وروسته راښکاره شوي چې هغه طرف ته زه نه ځم. بل سوال یې زمانه وکړو شپږم دا راته ووایي د مکې سرداره فهل یرتد احد منهم سخطة لدینه بعد ان يدخل فيه. آیا دا کوم انسان چې زه پیغمبر یم په چې کله څوک ایمان راوړي او د دین ته داخل شي داسې څوک شته چې د دین نه بیرته مرتد کېږي او د په دین عیب ولګوي او اعتراض کوي او د دین بد ښکاره کړي خلکو ته چېرې دې دین کې خدا غلطي و د اسلام کې او لہذا زه ترې لاړم واپس. داسې څوک شته چېرې د په دین کې نقصان پیدا کړي؟ دا سختتا یا سخطتا لدینه عجیبه نکته ویلې ده. یو خو به سړی خواهش او ډالرو دپاره مثلا یا د دنیا دپاره مرتد شي په اسلام اعتراض نشي پیدا کولی خو خپل خواهش ته د ټینګ نه دی نو دا خو ځان یې تباه و برباد. او یو سړی داسې دی چې په دلیل اعتراض وکړی شي نو په اسلام الحمدلله هېچا اعتراض نه کړی او نیتې کولی شي چې کړي دي هغه ړندو سترګو اعتراضات دي د هغې جوابونه علماو کړي او اوس یې کوي الحمدلله. بلکې هغه څوک چې اعتراض کوي په خپله پوره د ګن نه 100% ډکي. تاسو په خپله په دې تجربه وکړئ څوک چې په اسلام اعتراض کوي د ژوند په خپله وګوره د انسانیت نه به خلاف زندگی تېروي او اعتراضونه په چا کوي لکه یو سړی چې په اسمان لاړې توکي او لکه سپی چې د شپې سپوږمۍ ته غاپي نو د سپوږمۍ رڼا خو د سپي په غپا کمیږي نه او اسمان ته خو لاړې رسیږي نه په خپل مخ دې راغورځېږي. نو دا څوک چې په اسلام پورې اعتراضات او پراپیګنډې کوي دا اصل کې ځان شرموي ځان ذلیله کوي نور څه په لاس نه ورځي. نو ځکه د هرقل باچا ډېر هوښیار دی دا سخطة لدینه یا سخطة لدینه چې د دا دین ګوره بد وګڼي او د دا دین غلط ثابت کړي داسې څوک شته او چې بیرته ترې واوړي. ابو سفیان وایي ما ورته ویل چې نه داسې لا اوسه پورې مونږ څوک نه دی کتلی چې یو ځل دې لا د ملګری شي او بیا دې لا د دین پرېږدي نه چې یو ځل یې ملګری شي بیا پې سرم ورکوي او مال او جان هر څه پې قربانوي داسې ملګري دي. بل تپوس یې وکړو فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال. دا راته ووایه د عربو سرداره
دا د چې دا د نبوت دعوه کړې ده چې زه د الله پیغمبر یم د دې نه مخکې چېرته تاسو په ده باندې د دروغو تهمت لګولی شي چې دا سړی دروغجن کذابي یو دروغو خبرې کوي نو زه دا هم پکې یو خبره شوله چې زه پیغمبر یم نو ابو سفیان وایي ما ورته ویل چې لا اوسه پورې د ده زمونږ په مکه کې 40 کاله د دې دعوې نه مخکې 40 کاله ژوند تېر شوی 40 کاله ګوره ډېر عمر 40 کالو کې مونږ په ده چېرته دروغ نه دي ثابت کړي چې دې سړي دي چېرته دروغ وایي ښه ډېر عجیبه سوالات یې کړي دي اتم سوال یې دا وکړه وایي دا راته ووایه فهل یغدر دی چې کله لوز وکړي تاسو سره نو په دې لوز کې دی لوزونه ماتئ غدر کوي چې یو سړی معاهده چا سره وکړي او بیا راولګي د هغه معاهدې خلاف ورزي وکړي داسې غدر یې تاسو سره چېرته کړی وایي ما ورته ویلي چې یاره اوسه پورې خو چېرته غدر نه دی کړی ونحن منه فی مدة لا ندري ما هو فاعل فیها اوسه پورې خو چېرته غدر نه دی کړی خو اوسه مو سره یو معاهده کړې ده هغه د حدیبیې هغې ته اشاره وکړه صلح ګورو چې دی پکې څه کوي ابو سفیان وایي سوا د یو ټک نه مې بل څه نه شو کولی دلته مې خالي یو ټک وکړو دلته مې لږ ټک وکړو ټک څه معنی نه ګورو چې څه کوي دلته ښه پته وه چې څه کوي نبي علیه السلام عهد پوره کوي که ماته یې دلته ښه پته چې پوره کوي عهد خو بیا هم دوی مات کو مکې مشرکانو مات کو ځکه خو نبي علیه السلام بیا راغی مکې فتح کړه نو ابو سفیان وایي زه په دې ټوله انټروی کې په یو ځای کې په ټک باندې قادر نشم چې یو ټک وکړم دې ځای کې مې لکه یو ټک وکړلو ټک مې دا وکړم چې ګورو بنو چې اوس د الله اوس دې پوره کوي که نه پوره کوي وایي دا ټکې مې ویل لکه مطلب دا دی چې بدعهدي مې په اوسه پورې نه ده ثابته کړې ښه بل تپوس یې وکړو نه هم فهل قاتلتموه تاسو سره کله جنگ کړی دی د دې نبي او د ده د ملګرو سره وایي ما ورته ویل چې آو جنګ هم شوی دی نو لسم تپوس فکیف کان قتالکم ایاه ستاسو د دوی سره د جنگ ریزلټ څه د جنگ څه نتیجه راوځي وایي ما ورته ویل الحرب بیننا وبینه سجال ینال منا وننال منه دا جنگ زمونږ او د ده منځ کې داسې دی لکه یو د اوبو د کوی بوقا کله یې هغه راوباسي او کله یې مونږ راوباسو څه معنی نه کله هغه جنګ ګټلی او کله مونږ ګټلی لکه د اوبو بوقه کله ته راوباسي او چې بیا ته ترې لرې شي بیا زه اوبو کوی ته بوقه ورښکته کړم نو زه یې راوباسم نو مطلب دا دی جنګونو کې بس کله هار جیت راغلی کله د هغه او کله زمونږ کله زمونږ ملګري وجلي کله مونږ رالېږېدلي د هغې مسلمانان هم پکې وجلي شهیدان کړي ها بیا ته بل تپوس کوي چې ماذا یأمرکم خبرو خو عجیبه عجیبه تپوسونه یې وکړه او جوابونه راغله اوس د نبي علیه السلام دعوت معلوموي دی څه وایي خبرې څه کوي غټې خبرې نو ناشنا خبره دا ده دی ابو سفیان ته به حیران شي چې یو کافر دی خو د نبي علیه السلام د دعوت داسې یو عجیبه خلاصې را جمع کړي په مکه کې د نبي علیه السلام د دعوت دا خلاصه ده چې یو کافر هم زمونږ د نبي په دعوت دومره پوه شوی دی نن د مسلمان نه تپوس که د خپل نبي په دعوت نه پوهېږي مسلمان دی او کلمې ویلې او قبر ته سجدې لګي کلمه به وایي او د محرم اس ته به سجدې لګي کلمه به وایي او یا علي مدد کلمه به وایي یا حسن یا شیخ عبدالقادر جیلانی یا پیر بابا یا کاکا صاحبه اوی کلمه دی ویلې او شرک کې او د غیر الله په نوم به نظر او منښتې کوي او بېلمازه به ګرځي او زنا به کوي او شرابونه به څکي او ډمې به ګډوي په ودونو کې مسلمان صاحب هم کنه ګیره باندې لاس راکوي شکر الحمد تله د ابو سفیان په کفر کې چې څومره په دین پوه شوی تله په خپل دین کې هم دومره په اسلام نه پوه شوی چې ابو سفیان کافر لا کلمې دی وخت کې نه دی ویلي وروستو به فتح مکه کې دا ایمان راوړي 2 کاله بعد به د ایمان راوړي او رضی الله عنه به جوړېږي په صحابو کې به داخلېږي خو دې په حالت د کفر کې په دین دومره پوه دی د نبي علیه السلام د دین په نچوړ دومره پوه شوی دی چې ستا په اسلام کې یخته سپین شو پکې پیدا شوې او ودونه او بچي دې پیدا شو ودونه دې مو کړه سبا به مړم شي خو تله په دین نه پوهه خفه نه شي مسلمانانو ته بلا نه پوهه چې اسلام څه ته وایي او دین څه ته وایي توحید څه ته وایي د نبي علیه السلام اتباع څه ته وایي حلال څه دي او حرام څه دي جایز څه دي او ناجایز څه دي کول څه پکار دي ځان ساتل د څه نه پکار دي په دې لا موته نه پوهه ابو سفیان ورته وایي یقول دې خلکو ته وایي د دعوت دا دی
چې خلکو اعبدوا الله وحده یوازې د الله عبادت کوي. واو یوازې د الله عبادت کوي، توحید وای، د توحید په عقیده د الله عبادت کوي. او بل وی ولا تشركوا به شيئا، او مشرکوي د الله سره هیڅوک. دي ته وی ما به الامتیاز، عبادت خو زم ویم زیم کوم، تب وی زیم کوم، بل وی زیم کوم. نه، عبادت پکې توحید به اعلی کاملیږي چې ځان به سره ساتي. د توحید مقابل څه شی دی؟ په زور وایي دي شرک. شرک نه بزان ساتي، هر قسم شرک نه. نو البا ته کامیاب، البا ستا توحید کاملی، البا ستا توحید الله تعالی ته قبولی. او دا چې کلمه وایم او توحید منم، خو بل طرف ته د غیر الله عبادت هم کوم، او تارونه او بندونه غاړه کې اچوم، او مټو ته او خپو ته کنجه کې ماشومان خپو ته اچوم، قسمه قسم شرکونه کوم. الحمدلله مسلمان یم، الحمدلله. ته لا اوس په توحید نه پوهه خپنه شي، او ته د الحمدلله هم صحیح نشي ویلای. ستا د الحمدلله ویل الفاظ دي غلط دي، نو دغه شانتي دینم غلط دی. ستا ته لا توحید نه پوهه، ځکه توحید عبادت ته سجده الله ته کې، او ال قبر او پیر لم ورزياري ته کې. دلته د الله عبادت هم کې، او کومونس کې چې اياک نعبد و اياک نستعين. یا الله عبادت په یوازې استای او مدد هم صرف ستانه غواړم. خو چې بیا بهر اوزي بیا وې یا فلان مدد اورسي، یا فلان مدد څنګه چلې. و اياک نستعين خو نه خو دې انکار وکړو. موږ دې د دروغو د موږ په معنا نه پوهېدلې، نو موږ دې د دروغ وکړو، سجده دې د دروغ ولګوله، رکوع دې د دروغ وکړله، قاعده دې د دروغ وکړله، د موږ په مطلب پوهه نه. فويل للمصلين، الله وي منذ والا د پاره تبعیل الذين هم عن صلاتهم ساهون. د موږ د مقصد نه غافل دي چې د موږ څه مطلب دی. موږ خو توحید او تعالی توحید ذکر کړی وي. موږ ته وایي چې د یو الله عبادت کوي او د الله سره هیڅ مشرک کوي. او بیا وایي واتركوا ما يقول آباؤكم، پرېږدئ هغه خبرې چې ستاسو مشرانو نیکونو تاسو ته ویلي دي. راشه کنه دا د نبی علیہ السلام دعوت چې د تقلید د مشرانو نه خلق منی کړي. زما واستانه وي توحید دعوت کړه، به ویلي چې د پلار نکلاري. دا ابو سفیان په خپل وی چې دا پیغمبر خلکو ته دا وی چې د پلار نکلاري پرېږدئ، د پلار نیکه بې دلیله خبرې مه منئ. هغه دین ومنئ چې د اسمان نه راغلی. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تابعداري د هغه دین وکړئ چې کوم د اسمان نه نازل شوی، او د الله نه غیر، د الله د دین نه غیر د بل چا عبادت مکوئ، او د الله او د نبی د اطاعت نه غیر د بل چا اطاعت مکوئ. وایي دا خبره کوي دا پلار نیکه دا غلطې لارې، دا د جاهلیت لارې دا پرېږدئ. او بل ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، او بل مونږ ته امر کوي چې مونږ کوئ. دا د نبی علیہ السلام دعوت د مونږ د کوم ځای نه روان دی؟ د مکې نه. ابتدا نه د مونږ حکم بیا چې دا 15 وخته او دا د سار دومره رکعات او ماسپخین 4 فرض او دا سنت او د مازیګر 4 فرض او دا د ماښام 3 فرض او د ماسخوتن دا 15 بیا په معراج کې فرض شو په دې ترتیب. خو مونږ مخکې نه وو، مونږ مخکې نه هم وو، نفس مونږ کېده، عبادت کېده. خو دا 15 عدد دا معراج په شپه به فرض شو. وایي مونږ ته د مونږ امر کوي، او بل مونږ ته امر کوي چې رښتیا وایه والصدق، او بل والعفاف راته وایي پاک دامني اختیار کړئ، د زنا او بدکارو نه ځان وساتئ. او بل راته امر کوي والصله، په صله رحمۍ چې خپلولي وپالئ. خپلوان دي د خپلوانو سره احسان او خپلولي او صله رحمي وپالي. دا خپلولي مه ماتوئ په معمولي خبرو باندې، د یو بل سره دا غم خادي او رشته داري مه پرېږدئ. وایي دا نبي مونږ ته دا خبرې کوي. هرقل بادشاه چې ځان پوه کړلو ترجمان ته وایي، کوم چې مینځ کې ترجمانی کوله، هغه ته وایي قل له، د عربو سردار ته ووایه د ابو سفیان ته چې سألتک عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب. ما تا اول سوال دا وکړو چې د پیغمبر نسب څنګه دی، د سړي چې ماته خطر علی غلې تا ویل دا نسب والا دی، اوچت نسب والا دی. وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، او د قشانت رسولان دي چې دار علی غلې کېږي د خپل قوم په اوچت نسب کې، په اوچت خاندان کې، د قریش خاندان موچت.
اگر چې په خاندان باندې فخر او غرور ناروا دی، خو د اوچت خاندان سره نسبت دا هم سبب دی او عزت نبی علیہ السلام په اوچت خاندان کې الله پاک پیدا کړ. چې قریش کمالات پکې ډېر زیات دي. جاهلیت د وختونه چې وګوري نو بعضې کمالات پکې وو چې حاجیا میلمستیا او د حرم خدمت او دغه رنګه سقیا چې کوم وه د زمزم د اوبو په خلکو باندې سکول او د حاجیانو خدمتونه کول، اگر چې شرک پکې و الله ته دغه عملونه نه دي قبول کړي. دا خو نبی علیہ السلام راغی د توحید دعوت یې شروع کړو چې خلکو دا عبادات هم ګوره نه قبلېږي، دا خدمتونه د حرم چې څو پورې درکې توحید نه او څو پورې شرک نه پرېښي. دویم سوال ما تا نه دا وکړو د عربو سرداره چې آیا دا کم کس چې په تاسو کې د نبوت دعوه کړې ده، آیا دا دعوه مخکې چا کړې وه؟ نو تا ویل چې نه. نو زه تا ته اوس په دې خبره یو تبصره کوم. لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. چې د دې نه مخکې چا دعوه د نبوت نه ده کړې، نو که مخکې چا کړی دی په عربو کې د نبوت دعوه چې زم پیغمبر یم بل تېر شوی وی، نو که نن ده ویلي وی چې زه پیغمبر یم، موږ به ویلي وی چې مړه هسې د هغه مخکني سړي پیښې کوي، د مخکني سړي پیښې کوي. نو چې څوک نه دی تېر شوی نو واقعي چې دا د الله پیغمبر دی. چې په عربو کې بل څوک نه دی تېر شوی نو دا ګوره د چا پیښې نه کوي دا سړی، واقعي چې دا د الله پیغمبر دی. ځکه دا باید سړی چې یو کمال پکې نه خو هسې د بل پیښې کوي، نو دا نبی د چا پیښې نه کولې، بلکې الله ورته د بره نه تعلیمات ښودل او د هغې مطابق بیانول. دغه رنګه تا نه ما یو بل سوال وکړلو چې هل کان من آبائه من ملک، په پلار نیکه کې څوک بادشاه تېر شوی دی؟ نو تا ویلې چې نه. نو زه درته د دې اوس جواب در کوم. فلو کان من آبائه من ملک قلت رجل يطلب ملک ابيه. که د ده په پلار نیکه کې څوک بادشاه تېر شوی وي نو موږ به ویلي وی، دا اعتراض به هم کړی وی چې مړه دا د پیغمبرۍ دعوه دې دپاره کوي چې هسې د پلار نیکه بادشاهي راټینګول غواړي، دی هم ځان بادشاه جوړول غواړي. دا اعتراض به هم پې بیا کړی وی. خو چې پلار نیکه کې څوک بادشاه نه دی تېر شوی نو ګوره د بادشاهي غرض نه دی، د دې لالچ هم پکې نشته چې ګینې چېرته ځان بادشاه کوي او د دنیا اقتدار ته ګینې ځان رسوي. دا مقصد هم د دې سړي نه دی. بل ما تا نه یو تپوس وکړو چې هل کنتم تتهمونه بالکذب، تاسو چېرته په ده باندې دروغ ثابت کړي د پیغمبرۍ د دعوې نه 40 کاله په تاسو کې تېر کړي پیغمبرۍ د دعوې نه مخکې؟ نو تا ما ته وویل چې نه، اوسه پورې موږ په ده باندې چېرته دروغ نه دي ثابت کړي. نو زه تا ته دا وایم ای د عربو سرداره، زه په دې پوه شم، فقط اعرف په دې پوه شم انه لم یکن لیظهر الکذب علی الناس ویکذب علی الله. یو سړی دی په خلکو دروغ نه وایي او انسانانو ته دې دروغ نه وایي او په الله دې دروغ وایي. دا ته مني؟ دا تاسو منئ چې یو کس انسان ته دروغ نه وایي او په انسان دروغ نشي جوړولی چې د فلاني داسې ویلي او د دروغ نه لګي، هغه فلاني ویلي نه او د فلاني ویلي. نو چې اوسه پورې د په انسانانو دروغ نه دي تړلي، نو په الله څنګه دروغ وتړي چې الله زه پیغمبر کړی یم؟ معلومه شوه دا خبرې هم رښتیا ده چې دا دومره دور یې د رښتیاو تېر کړی، دا دومره زمانه، نو دا خبرې هم د رښتیاو ده. بیا ورته وایي ما تا نه یو بل تپوس وکړو چې اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، آیا دا غټان غټان سرداران، نوابان، وډیرګان، خانان، نوابان دا په ایمان راوړي تابعداري کوي که نه کمزوري؟ نو تا ویلې چې یاره اکثر چې کوم دی ضعفا او کمزوري خلک د ده ملګري دي او هغوی پې اکثر ایمان راوړي. نو واوره وهم اتباع الرسل، د پیغمبرانو تابعداران هم دقه شانته اکثر غریبانان. او قرآن هم چې وګوري قال الملأ من قومه قال الملأ من قومه قال الملأ من قومه، دا پیغمبر مبارک الله سوی پیغمبر چې دعوت پیش کې الله سوی وی غټانو د قوم دا ویل او غټانو د قوم دا ویل او غټانو د قوم، غټان د قومونو چې څومره تیر شوي د پیغمبرانو دشمني کړی. په هره زمانه کې چې چا د حق دین دعوت شروع کړی د قوم غټان او خانان نوابان را پاسېدلي او د حق د دعوت یې څه کړی دی؟ ملګرتیا کړي که خلاف؟ لږو به چېرته ملګرتیا کړی په ګوتو شمارلی کېږي، نور ټول خلاف. زمونږ په دې ملک کې څه د 200 کالو نه مخکې یو تحریک تیر شوی دی، 200 کاله مخکې د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه او د سید احمد شهید رحمت الله علیه.
چې په دې خطه کې هغوی را لګېدلي دي، په دې ټول هندوستان کې دعوت وکړو تر لاړه افغانستان اخري حد پورې لاړ، او دلته اسلامي قانون نافذ کوو چې شرک او بدعت او د جهالتونه ختم شي او د الله صحیح دین قایم شي. تخپل تاریخ نه خبر، ستا د دې پېښور او ستا د دې خوشه کلو او دا نوخار او دا مردان او دا صوابۍ دا پښتانه درته یادوم، دا ستا د دې پېښور تاریخ پکې لیکلی شي. د دې ځای خانانو د شاه صاحب خلاف وکړو، د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه، او څه پته یې وایي وهابي دی وایي، وهابي دی وایي، او د چا ملګرتیا وکړه؟ ته به اوس وایې چې د چا ملګرتیا وکړه چې د شاه صاحب خلاف؟ د سیکانو. دا ستا تاریخ دی، دا ستا تاریخ دی. سیک رنجیت سنگھ سیک د سیکانو د طرف نه خط راغی مسلمان صاحب ته وایي دا تاسو کې چې کوم سړي دعوت شروع کړی دا وهابي دی، ګوره نو دوی وایي ښه سیک صاحب دا وهابي دی، موږ به ستا ملګري شو، او د خپل علماو خلاف یې وکړو. همیشه لپاره د خانان نوابان او غټان دا دغه شان چلونه کوي، د حق خلاف کوي، د حق سره دشمني کوي. نو دی بادشاه ویلې هرقل چې آو د پیغمبرانو تابعدار اکثر دا غریبانان خلک او دغه رنګه وی ما تا نه یو بل تپوس وکړو ایزیدون ام ینقصون، د دې ملګري زیاتېږي که کمیږي؟ نو تا ویلې چېرې دا خو بل یزیدون زیاتېږي ورځ په ورځ. وکذلک امر الایمان حتی یتم، دغه شانته د ایمان معامله ده. دا مؤمنان د حق دعوت کې دا کاري چې اول لږي او کمزوري او بیرور یلا ډېرې تر دې پورې چې هغه د حق دعوت اخري خپل هغه مقصد ته ورسېږي. بل دا ما تا نه تپوس وکړلو چې آیا د دې دین نه په داسې حال کې څوک اوړېدلی بیرته مرتد شوی دی چې دا دین ورته بد ښکاره شوی او څه اعتراض پې وکړي؟ نو تا ویلې چې نه، نو دی وجه نه زه درته دا وایم وکذلک الایمان حین تخالط بشاشته القلوب، دقه شان د ایمان معامله ده کله چې د ایمان تازګي زړونو ته ننوځي بیا کې څوک واپس نه ځي د خپل ایمان نه. د دنیا هر تکلیف ته ځان نیسي خو د الله رب العالمین دین پرېښودو ته بیا تیار نه وي. دقه شان دا واقعي چې د دعوت د حقانیت نښه ده. بل تپوس مې تا نه دا وکړو چې آیا دې چرته غدر یې کړی دی چې د وعدې او د لوزنامې خلاف یې کړی؟ نو تا ویلې چې نه، وکذلک الرسول لا تغدر، دا هم د پیغمبرانو صفت او نښه ده چې هغوی غدرونه نه کوي او چا سره چې معاهده وکړي هغه بیا نه ماتوي. بل تپوس مې تا نه کړی و چې یاره دی تاسو ته څه امر کوي؟ نو تا ویلې چې دعوت یې دا دی چې وایي چې اعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا، د الله عبادت کوئ او شرک مه کوئ خلکو، او دغه رنګه وینهاکم عن عبادة الاوثان، او تاسو د غیر الله د بندګۍ نه منې کوي، او ویأمرکم بالصلاة والصدق والعفاف، او تاسو ته به امر کوي په مونځ باندې او په رښتیا ویلو باندې او په پاک دامنۍ چې ګوره د زنا او د بدکارۍ نه ځان وساتئ، ځان پاک وساتئ. دا خبرې دی کوي. نو واوره د مکې سرداره، د مکې سردار اوس واوره د دې انټروی نه بعد د ابو هرقل فیصلې ته اوس ګوره هرقل څه فیصله کوي. د روم بادشاه وایي ای د مکې سرداره فإن كان ما تقول حقا، پس که چرته هغه خبره چې دا تا ما ته وویله دا حق او دا ما چې کوم سوالونه وکړو تا جوابونه راکړه دا جوابونه د حق وي او رښتیا هم دغسې خبرې، نو واوره فسیملک موضع قدمی هاتین، زر دی فسیملک، علما ناستي مجلس سین چې په استقبال داخل شي په مضارع صیغه باندې، نو دې کې معنا د څه د استقبال قریبي نه منه ډېره زر هغه زمانه را روانه ده چې دا زما دوه خپې په کوم ځای کې پرتې دي. هرقل باچا په خپل تخت ناست دی، په کوم ځای ناست دی؟ په کوم ځای ناست؟ په خپل تخت ناست دی. تخت پرې جوړېده چې کوم ځای کې به د دمه کوله ته به تخت د ولګېد او په خپل دربار کې ناست. دا زما د دې دوه خپو دا ځای چې دی زر دی چې دا پیغمبر به دې ځای ته را رسېږي او دا ځای به د هغه ملکیت ګرځي. نبی علیہ السلام هغه مدینه کې لا ناست، صرف خط یې راولېږه او د بادشاه د خولې نه الفاظ راوځي زر دی چې د ملګري او دا پیغمبر به زما دا ځای نیسي، دا زما دا دوه خپې چې پرتې منه زما ملک به د ده په اختیار او قبضه کې راځي، ځکه چې د الله حق پیغمبر او د انبیاو سره د الله مدد او بل دا خو آخري نبي دی. هغوی مخکنو کتابونو ځکه هرقل خو نصراني و، انجیل او دا کتابونه ویلي و، دته د هغې په رڼا کې پته وه چې آخري نبي راشي الله به په ټوله دنیا غلبه ورکوي د هغه ملګرو صحابو ته. بیا ورته وایي دا بادشاه واوره وقد كنت اعلم انه خارج،
لم اكن اظننه منکم وير ما ته پته وا د مخکونو کتابونو پرانا کې دا پیغمبر را وته ولا دې راځي خدا را ته پته نه چې پتا سو کې راځي دا دې ته ځان په زور ساده کول دا را پته نه چې لا تاسو کې پیغمبر پیدا کیږي عربو کې پیدا کیږي او بیا ویرا د شکار دې چې زړیر مصروف سړی ما بادشاہ دې کنه بچان دي وزرونو چلم ورزي ويرا دا شکار دې فلو اني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه ويكچرتا ما ځان ور رسولې شوې نو په تکلف سره به مې د ملاقات ته ځان رسولې وې زما لپاره ډېر لوی اعزاز وي چې د دې شخصیت سره ما ملاقات کړې خو دلته مصروفیات دی کې لګېرې ما نو د نبی له سلام ملاقات ته نشم تللی هلکه د حمص نه پیدل روان شو ایلیا پورې راغی نو اوس خو هغه نظر دی پوره شو اوس پاسونو کېنه ورشه مدینې ته کنه خو دې تاسې ځان خلاصول یاره مصروف یم مکني ځان مې ور رسولو ملاقات مې ورله کولو او بیا دې نه بعد سوی یو بل خبره کوي ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي کچرته زر دی پیغمبر په خوا کې وې ما به د خپې انځلې وې دا د وخت سپر پاور غټ بادشاہ زما استاد نبی بارک وي کزي خوا کې وې ما ور لخپې په خپل لاس باندې انځلې او دینه بعد بیا وې راوړی دا خط چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما تسلی کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم خط چې ورل راوړو پای کې چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظیم الروم او بیا ورته وی سلام علی من اتبع الهدى ځکه کافر ته السلام علیکم ورحمت الله نه لیکي سلام علی من اتبع الهدى دا خط دی بسم الله الرحمن الرحیم پورا د محمد د طرفنا صلی الله علیه وسلم چې د الله بنده او رسول له هرقل بادشاہ ته چې د روم اوچت انسان دی الى عظیم الروم دي کې دلیل له پدې چې یو کافر تم خپل قوم کوم عزت ورکړي تبم حق عزت نوم باندې به یادې ولا برا په خپل ځای د باز خلک په دې مسله نه پويږي ولا برا کې به پیتی جوړه کې پیتی ما جوړاوه چې یو کافرم دی او هغه ته په خپل قوم کې یو عزت ملاو دی هغه اعزاز ورکول شي ته نبی رسول الله ته عظیم الروم وي اے د روم اوچت انسان عظیم الروم سپک الفاظ ورته نه په دعوت کې بس سپک الفاظ نه استعماله دعوت کې به همیشه بهترین انداز استعماله او بیا دا غینه بعد ورته دعوت ورکړی دی چې ګوره ته اسلام قبول کا اسلم تسلم اسلام راوړه ته به روغ پاتې شي نه در سره جنګ کوو نه در باندې حمله کوو نه در سره کار لرو زموږ ورور به مسلمان به او که اسلام دې را نه وړلو او انکار دې وکړو فإن عليك إثم الأريسيين بل روایت کې راځي یریسیین اریسیین زمیدار ته وایي د دې زمیدارو ځکه دغه ملکونو کې زراعتي کاروبار ټول خلکو زراعت او دغه واده کرکیله بوا فصلونه خلک کارل د دې زمیدارانو ګناه به پتاي ستاره ټول قوم چې زمیدار دی او دوی معنا دا د اریسیین ویل کېږي د قوم او عوامو ته د دې عوامو ګناه به پتاي ځکه چې بادشاہ په غلطه لار رواني عوام په غلطه لار رواني بادشاہ چې غلطه پالیسی جوړي خلک هم پای کې مبتلا کېږي لاهو کېږي او بیا ورته وایي آیت ورته ولیکو چې قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله اے اهل کتاب راشي کنه هغه کلمې ته خبرې ته چې زموږ تاسو مینس کې برابر ده کما برابر کلمه ده یعنی په هر کتاب آسمانی کې او هر پیغمبر دغه کلمه راوړي نو دا زموږ تاسو اتفاقی دعوت دی چې هغه څه دی چې خلکو د الله عبادت کوي شرک مکوي او په موږ کې د بعضو لره ارباب نه ګرځي شریعت ساز د حلال او حرام اختیارمند تقلیدونه باندې په دین کې د حلال او حرام اختیار به بل چاله نه ورکړي دا دعوت ول ورکړي به هرقل بادشاہ رستو دې تم تیار شوه دی چې ایمان راوړي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم قوم یې راغوښته دي او په دربار کې راغون کړو چې کله واپس لاړلو خو قوم ډېر سخت خلاف وکړو دی ویریدو چې زما خلاف بغاوت ونشي او دورته د خپل دربار دروازې بندې کړې فوجیان په درولي شور خلکو جوړ کړو بارې منډه واله در واپس کړ مړه ما خپل باندې امتحان کو چې تاسو د پلار کې په دین کله کې کنه کینه بس خیر دی مطلب دا دی د مطلب دا چې زبم ایمان راوړم دا قوم به ایمان راوړم چې قوم خلاف وکړو ته دی ویریدو او د خپل بادشاہي د لالچ د وجنه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان را نوړ او دغه سی بیا وشوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې آخري فوجونه هم دې طرف ته رالیږلي دي روم طرف ته د نبی علیہ السلام په ژوند کې د علاقو فتح شروع شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه بعد بیا عمر رضی الله عنه دا فتح وکړي بیا عثمان رضی الله عنه
ماشاءالله سمې کارنامې وکړلې نیم په نیمه فتح بیا د هغه په زمانه کې ځان له شوې ده او معاویه رضی الله عنه د عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې 22 लाख مربع میل ځمکه فتح شوې وه د عثمان رضی الله عنه په دور کې 40 लाख مربع میل نه واوړېدل 44 लाख ته تقریبا ورسېده او معاویه رضی الله عنه خو بیا هغه فتح وکړ چې 65 लाख مربع میل ځمکه فتح کړه ځکه هغه سمندري جهاد هم شروع کړ قبرص یې فتح کړو په سمندر باندې لاړ او ملکونه چې کوم دې فتح کړه او په ور وړې ده نو بیا دا فتح د نبی علیہ السلام پیشنګوئی رښتیا شو چې زما دا دین به الله د دنیا ګډ ګډ ته رسي الله رب العالمین دا دین دنیا ګډ ګډ ته ورسو نن مونږ کوم ځای کې او عرب کوم ځای کې د نبی علیہ السلام هغه مونږ تاسو ته الحمدلله د کلمه را رسیدلې دا قرباني دا مهنتونه غرض دا په دې حدیث بیانولو کې زما چې وګورئ د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت حقانیت دا دور بادشاہان هم کوي هغې ته هم پته لګي چې او دا د الله تعالی حق پیغمبر دی مونږ تاسو له پکار ده چې ګوره مونږ تاسو د دې خپل دین صحیح زده کړه وکړو د الله دا دین صحیح زده کړو زما محترم ورونو دې له ټایم ورکوي مونږ د دنیا سیزونو له ټایم ورکړی دومره پکې ایکسپرټ دي زموږ دا واړه واړه ماشومان دا موبایل چې لاس کې ورکړي په دې پوهېږي ځانونه یې پرې تباه کړ خاندانونه په دې تباه شو او د الله هغه دین چې هغه زموږ دنیا کې عزت دی او آخرت کې عزت دی په هغې باندې نه مشران پوهېږي او نه کشران د الله رب العالمین دین دا زده کول پکار دي موقع زموږ نه روانه ده ژوند زموږ نه ختمېدونکی دی سبا مرګ دی الله رب العالمین دې موږ په صحیح دین باندې پوهې کړي او الله دې پرې عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة دا یو ملګری سوال کوي ماخوستن مونځ رانه ير شو 2 ورځې بعد رایات شو په نسیان باندې چې کله تانه یو مونځ ير شي بالکل درته راغو رایات نشي نسیان راشي نسیان هېرې ته وایي نو په دې هېره ته ګناهګارېږي نه خو نبي علیه السلام فرمایي چې کله درته رایات شو مقه ټایم دی کې اوس مثلا تانه ماسخوتن مونځ ير شو او ډایرکټ درته ماسپخین کې رایات ماسپخین کې به وکړي دې ټایم کې به نیت به وتړی مونځ به وکړي به دې ټایم کې راو به ګرځي هغه مونځ به په هغه ټایم کې وکړي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فلیصلیها اذا ذکرها دا مونځ به کوي په هغه ټایم کې چې کله دته رایات شو دغه سوال باندې پوه نه شوم دا د باران د پاره وي دعا وغواړي الله رب العالمین دې رحمت باران راووري استغفار ډیر کوي زما محترم ورونو د وخت استغفار چې کیږي د استغفار سره د الله وعده د باران راځي د مال برکت د اولاد برکت دا راځي وبډيريږي رزقونه او میوه ډیریږي قرآن کې الله خبره ذکر کړي استغفار ډیر غوښته پکار دی استغفر الله واتوب الیه دا ډیر وایي زما محترم ورونو او بل زما محترم ورونو زمونږه پرون 2 مشایخ هغه وفات شوي دي یو زمونږه فضیلت الشیخ سمیع الله صاحب چې هغه د شیخ عبدالسلام رحمه الله خاص شاګرد او شیخ صاحب چې کله درس کو د ورځې نو ما خام ماسختن نه بعد بدلی تکرار کو دی مرګرو کې دې ډیر مرګرو به په اف ام باندې هغه درسونه موریدلی نو هغه شیخ صاحب چې ډیره بیماری وکړله او د کینسر بیماری و او پرونه هغه وفات شوی دی هغه د پاره دعا وغواړي چې الله رب العالمین دا مغفرت نصیب کړي نن جنازه وا داغه هم او دغه رنګ بل زمونږ یو عالم په دې پاوکی کې فضیلت الشیخ قاری عبدالبصیر صاحب سونیاوی دا غم نن چې د پرون وفات شو نن داغه هم جنازه وا الله رب العالمین دې د دوه مشایخ او مغفرت نصیب کړي الله رب العالمین دې دوی هغه اولاد او د دې هغه لواحقین ته پسماندگان ته صبر جمیل ورکړي اخیری خبر از ما محترم ورونو دا تاسو ته پته ګرمي دا تکلیف دی او بیا دغه شانت په بجلی لاړ شي نو موږ د دې سولر سیستم د لپاره مخکې یو ځل اپیل کړو خو دا ملګری چې کله سس شي نو موږ هم خوان بیان راکړي د اپیلونه چې زما عادت هم نه دی تاسو ته خپته ده د ملګری اکثر زمانه خپای ماته ته اپیل نه کوي نو مطلب دا دی چې سړی درته کله اپیل کوي نو دا څوک ځان نه غواړي یعنی زه ځان نه غواړم یا بل څوک ځان نه غواړي دا هم د مسجد کې لګیږي الحمدلله تاسو ته خپته ده نو په دې بنا باندې بیا دلته کلاسونه لګیږي بر الحمدلله زنانه یم دا تاسو خويندې مې راځي او دلته چې د ماشومان راځي صدري نیم سو 400 پورې دغه تعدادي دا هال ډکی هغه هال ډکی بر کلاسي په ګرمای کې په دې کې بجلی لاړ شي تکلیفي
نو په دې کې سم مرګرو خو الحمدلله چا یو شیشه چا دو شیشه منلې دي تقریبا لس شیشه دغه برابر شي یو لس شیشه چې کوم دی ور سره موږ نور اخلو او 4.5 لک روپۍ موږ له یو مرګري قرض راکړو الله دې ورلا اجر ورکړي نو مخصوص ته اجازه نشته دی زمونږ د دې مسجد یو مرګري دی رب العالمین دې هغه په مال او اهل کې برکت واچي الله رب العالمین دې په خپل عمر او ژوندۍ کې چرته پردې دروازې ته ونه درې نه دی الله چاته محتاج کی ځکه چې د الله د کور سره او د مدرسې سره احسان وکړلو خلک د دنیا لپاره خلکو له قرضونه ورکړي نو دیو جن زما محترم ورونو تاسو کوم د سي مرګري چې یو شیشه خسته هغه ته یې سم نه دي دغه رنګه څوک به داسې چې شبه نشي اخیستلی یو 500 روپۍ 1000 2000 به وس کېږي نو دلته اخلاص هم وکړي انشاءالله مرګري ولاړ دي انشاءالله دروازه کې مانځه نه بعد خپل اخلاص هم پوره وکړي او کوم مرګرو چې شیشې منلې دي هغه مرګري د فضلي بی سره ملاو شي فضل سبحان بی زموږ کومه دا چنده وسره هغه سره ملاو شي چې په یو ځل باندې دا ټول سامان هم واخیستې شي او دا سیستم برابر شي الله رب العالمین دې تاسو ټول له اجر درکړي جزاکم الله خیر